اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دوه داسې نعمتونه دي چې ډېر خلک توان کې کړی دی، یو صحت دی یو فراغت دی. مونږ او تاسو ځوانان چې هغه په ریغ سرات صحتمند وو نو هلته بیا په چکرې وهو، هلته چې څم په زړه خوښ وي خواهشات پوره کوو، خو لیکن چې بیا ارمون د دې کو چې کله مریض شو بیا په زړه کې وایو چې که سپین ږیری شم بیا به یې عبادت وکړم. چا راسره وعده کړې ده چې ته به د سپین ږیري ته به پته کېږې؟ دغه تمنا چې زه او ته کو آیا دا په حقیقت بدلېدای شي چې زه ته به تر سپین ږیري ته به پته کېږو؟ نن د مو ته ځوانون مړه کېږي، سپین ږیري بوډاګون کشرون هر څوک مړه کېږي. نو باید مو ته دا درس وخلو چې مو ته تر ډېره عمره نه پته کېږو، باید په صحت کې د الله عبادت وکړو. دویم په فراغت کې چې خلوص وخت ولرو نو میږي چې نن خلوص یم، نن به چکرې وهم، نن به دوله ولور شم، نن به دوله ولور شم. د هغې په ځای باید د خدای عبادت وکړو، د خدای دین ته وخت ورکړو، نه دا چې په لهو لعب په چټیاته باندې وخت تېر کړو. دغه دوه نعمتونه د الله جل جلاله چې په مسلمانونو په انسانونو باندې دي د دې نه باید سالمه پیدا وکړو. ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې دا دوه نعمتونه دي، لوی لوی نعمتونه دي، خو لیکن ډېر خلک تاون کړی دی. نو هغه تاون دا دی چې موږ او تاسو وخت بې ځایه کړی دی او دغه رقم ته صحت هم په بې ځایه ضایع کړی دی. السلام علیکم ورحمة الله.